هو څه چې اسلام ما ته حق راکړی دی، څه چې اسلام زما خویندو ته حق راکړی دی، بالکل د خویندو حق فعلا خوړل کیږي په دولت کې. هغه دا چې داسې اعلامیه اعلانېږي چې واقعا زه چې کله وینم د اسلام له لارې هغه غلطې دي. د ښځو په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ولې بندیز لګېدلی دی؟ په کوم اساس بندیز لګېدلی دی؟ زه دا منم چې سندرې دې ونه وایي، زه دا منم چې په نازو کرشمه دې خبرې ونه کړي، خو زه دا نه منم چې کله یو مجلس کې په ما باندې انتقاد نیول کېږي زه دې غږ چپ ونیسم. زه دا نه منم چې کله زه ځم کار کوم زما غږ دې غلی وي او زما غږ دې څوک وانه اوري. زه دا نه منم چې زما تصویر یوه بله ښځه ولګوي او راشي زما په تصویر باندې خپل غلط غږ ورسوي تر رسنیو پورې تر خلکو پورې. دا زما په غږ باندې چې بندیز ده، بندیز لګول غلطه خبره ده. زما په غلطو کارونو باندې بندیز لګول زه منم، زما د خویندو په غلطو کارونو باندې بندیز لګول زه منم. بالکل کله چې مې تعلیم بند شوی دی دا زما په حق کې ستره جفا ده. ولې چې د همدغې لارې نه زما زرګونه خویندې مهاجرې شوې، صرف د تعلیم لپاره راغللې، د مهاجرت ژوند تېروي. قرباني زه یم، قرباني زرې نور خویندې دي چې دلته راغلي دي په نورو هیوادونو کې درس وایي، او همدغسې زما مور دغه مسافرت درد تېروي چې زما لور صرف د تعلیم لپاره تللې ده. ولې د اسلامي امارت نه راځي مکتبونه نه خلاصوي؟ ولې دغه مهاجرو خویندو ته دعوت نه ورکوي چې راشئ دا مکتب، دا پوهنتون، دا لوړې زده کړې؟ ما خو نه دي ویلي چې ما ته نایټ کلب خلاص کوي، ما خو نه دی ویلي چې ما ته د ډمتوب لاره خلاصه کوي، ما خو نه دی ویلي چې رسنیو کې زه اووه رقمه فیشن کوم او تاسو سره کینم بحثونه کوم. تاسو ما ته د کار زمینه اوس هم شته، زه نه وایم همدا اوس ما وویل زه خپله تیاره لګیا یم د خویندو لپاره کار کوم. د کار زمینه شته ده، خو هغه د کار زمینه شته ده هغه خویندو چې زده کړې کړې وي پخوا، هغه خویندو چې یو څه زده وي او راشي کار ته کار وکړي. نور خو داسې څه ما لیدلي نه دي. مبین صاحب یو په تا باندې یو د ټیک ټاک په خلکو باندې هیڅ څه نه کیږي. زه دا په ټولو ورونو باندې غږ کوم که تاسو واقعا غواړئ د خویندو له حقونو دفاع وکړئ، بیا اسلام او دښمني منځته مه راوړئ. بیا دا مه وایئ چې والا زه جمهوریت نه یم د طالب خلاف یم، راځه ښه بهانه ده چې د ښځو تعلیم ونیسمه، یا اسلامي امارت دې دا بهانه رانه وړي چې راځه زه د جمهوریت خلاف یم، دا ښه بهانه ده چې زه ووایم د غرب حقونه ما نه غواړي. هیڅ چا د اسلامي امارت نه د غرب حق نه دی غوښتی، هیڅ چا. او هغه چا چې غوښتی دی هغه تاسو کولی شئ په ډېره راحته لکه څنګه چې په مکتبونو بندیز ولګولو په هغو حقونو هم بندیز ولګوئ چې زه په افغانستان کې نایټ کلب نه منم، زه په افغانستان کې د ښځې لپاره غلطه ازادي نه منم، اما اسلام چې کوم حق ورکړی دی زه درته خلاصوم. ولې تاسو اسلامي امارت چې خپل نوم اسلام هم ایښی دی اسلامي امارت، بیا ولې د اسلام دننه تاسو هغه حقونه چې خویندو ته ورکول شوي نه ورکوئ؟ نو تاسو کوشش وکړئ چې کله نوم مو، ټایټل مو، عنوان مو اسلامي امارت یې همغسې ثابت کړئ. دنیا ته وښایاست چې اسلامي امارت واقعي رښتینی اسلامي امارت ده. اسلامي امارت اسلام یو ډېر ښه استازیتوب یې کولی شي. اسلامي امارت دا نه ده چې صرف راشي کینی امارت ښځه ونرې زده کړې لري، ځکه ښځه زده کړه فرض ده. نو کله چې تاسو راغلي یې واک ته نو بیا واقعا د اسلام رښتینی څېره جهان ته وښایاست. جهان